ننګرهار د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د هوا په ګرمېدو سره د موسمي ناروغیو پیښې پکې ډېریږي. د دې ولایت ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مسؤل ډاکټر وایي دغه موسم کې تر ډیره ملاریا، ډینګ او اسهالاتو ناروغي ډېرې رامنځته کیږي. خاصه په دې موسم کې زمونږ د ملاریا پیښې او ممکن فی الحال خو نه لرو، په راتلونکي احتمال د ډینګ فیور د ناروغي پیښې شته چې د موسم سره تړاو ساتي او همدارنګه د اسهالاتو او د اوړي په موسم کې پیښې د نور وختونو څخه زیاتې وي ځکه موسمي ناروغي ده په دې وخت کې وي، ولې اوربکونه هم د 2 کالو په جریان کې رامنځته شوي دي او د دې په برخه کې په ټول ننګرهار کې انشاءالله چې موږ په عامه روغتیا ریاست تر چتر لاندې ټول روغتیایي مؤسسات چې دلته کار کوي ټول آمادګي لري، دوا شتون دوا شته ده، پرسونل په دې برخه کې ټریننګ اخیستی ده او کوم د تشخیص او د درملنې لپاره چې څه لازم دي هغه امکانات شته ده. نوموړی له هیوادوالو غواړي چې د پشخانو استعمال، د اوبو ډنډونو مخنیوي، چاپیریال پاک ساتنه او خوراک او څښاک کې پاکوالي ته ډیر پام وکړي. یو دا دی چې د محیط کې څومره چې زموږ محیط ناپاکه وي او خلک پاکوالي ته پاملرنه ونه کړي دا امراض ډېرېدلی شي او هغه وقایوي او یا د مخنیوي لپاره چې کوم لارې سره ډاکټر صاحبان وایي که زموږ خلک په هغې باندې پوره عمل ونه کړي او هغه عملي نه کړي نو د دې ناروغیو د چانس زیات ده. د دې ناروغي یوازې ډاکټر صاحبانو خو کار ده چې تشخیص او درملنه وکړي، خو ټولنه هم د خپل لپاره مسؤلیت لري چې په ګډه کار وکړو. ننګرهار میشتي هم دا مني چې څوک دغه وقایوي تدابیرو ته پام نه کوي په بیلابیلو ساري ناروغیو اخته کیږي. پشخاني خو داسې دی چې زه په خپله ذاتي په جمع کې مې استعمالوم، کټ نه مې لرې نه ده او که کله جلال آباد ته راځم ما سره په شریکي موټر کې مې د دې په خاطر چې دا میاشتې دي او دې نه ملاریا جوړېږي او افتونه ته نه جوړېږي او په خپله خو ما خو چې وچ ما ته ډېر تکلیف وي. نو زه غواړم چې هر سړی پشخاني استعمال کړي، پشخاني استعمال ښه دی. د ولس نه دا غوښتنه ده چې بس یو خو دا چاپیریال صحیح پاک وساتي، د دې نه ماشه پیدا کېږي او بله مسله دا ده چې باید ټول دا پشخاني استعمال کړي، که غټي که وړوکي استعمالي. د ساري ناروغیو مخنیوي مسؤلین په راتلونکي لنډ وخت کې په جلال آباد ښار او ټولو ولسوالیو کې د پشخانو د ویش خبره هم کوي.